سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د تخار په بهارک ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر وایي دغه نښته نن سهار نږدې 10 بجې پیل شوې او له طالقانو ښاره یا د ولسوالۍ ته مرستندویه ځواکونه هم رسیدلي دي. ویل کېږي په دې لړ کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې تر دې وروسته په کابل ښار کې غیر مسؤل کسان چې وسلې لیږدوي، ډزې کوي او ناوړه چلند ترسره کوي باید تر نیونې وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. دغه بنسټ په هیواد کې د امن او عامه نظم ټینګول د دولت یو له لویو دندو بولي او ټینګار کوي چې تر دې وروسته باید په دا ډول کړنو سره په کابل ښار کې د خلکو روان ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تل یو شمېر کسان د یوه شخصیت په ملاتړ او یا هم مخالفت په کابل ښار کې وسلې ګرځوي، ډزې کوي او په ټوله کې عامه نظم له ستونزو سره مخ کوي. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیه قمندان او د یوې برخې پاڅون کوونکو مشر نظام الدین قیصاري له یو شمېر کسان سره یو ځای تېره ورځ د کمانډو ځواکونو لوري ونیول شو. د 209 شاهین قل اردو قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه کس تېر مازدیګر په میمنې ښار کې د یارې قل اردو د لومړۍ لوا په قمندانۍ کې په یوې امنیتي ناستې کې له لفظي شخړو او امنیتي مسؤلینو ته له سپکو سپورو ویلو او وسلوالې نښتې وروسته نیول شوی او د زیاتو څېړنو په موخه پلازمینې کابل ته هم لیږدول شوی دی. خبرپاڼه زیاتوي نیول شوي کس تر دې مخکې هم له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستې او نږدې یوه میاشت مخکې هم د فاریاب ټول دولتي مسؤلین په مرګ وهلي وو. ویل کېږي نظام الدین قیصاري په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم ځانګړی استازی هم دی. د لوګر په مرکز کې د امریکایي ځواکونو پر موټریز کاروان تېر ماښام یو موټر بم ځانمرګي برید وشو. په دغه پیښ کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو موټر یې یو څه زیانمن شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي په دې پیښه کې یوه میرمن او یو کوچنی ماشوم وژل شوي او 3 نور ښځې ټپیانې دي. تر راتلونکو 10 ورځو پورې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزه ناسته جوړیږي. د حکومت اجرایي رئیس زیاتوي دوی هیلهمند دي چې دغه ناسته له افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام لامل شي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر حکومت غږ کوي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره د ناټو غړو هیوادونو د کوټلو ګامونو غوښتنه وکړه. په بادغیس کې 10 بار وړونکي موټر چې د مالیاتو له ورکړې یې تېښته کړې وه د پولیسو لوري درول شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دغه موټر چې پکې ایراني قالینې او موکتونه په هرات کې بار او ټاکل شوي وه د مالیاتو له ورکړې پرته د بادغیس او فاریاب له لارې د هېواد شمالي ولایتونو ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو لوري درول شوي دي. ویل کېږي د یاد موټر چلوونکي هم نیول شوي دي او 2 تنه د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور په ننګرهار کې ونیول شول. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې نور الرحمن او عبدالوهاب نومیږي تر دې مخکې د بټي ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په ترهګریزو بریدونو بوخت وو چې بالاخره د څارګر ملي ادارې د ځانګړو عملیاتو په پایله کې نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرم هم منلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.